سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې له 15 ورځو څخه مخکې د فیسبوک ايډي نوم چینج کړو. یا ستاسو په فیسبوک ايډي کې فرق وي، ستاسو د فیسبوک ايډي نوم نه چینج کیږي. مثلا تاسو 15 ورځې هم پوره شوي دي خو بیا هم ستاسو د فیسبوک ايډي نوم نه چینج کیږي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې له 15 ورځو څخه مخکې د خپل فیسبوک ايډي نوم چې دی چینج کړئ. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو. دوستانو هر څه نه مخکې تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو دغه ویډیو یې ښکلي کړي سبسکرایب په سر خط لیکل شوي، په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ دوستانو. او په خوا کې کوم بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي دوستانو په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو ویډیو لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي، زموږ هره ویډیو تاسو لایک کوئ. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو له 15 ورځو څخه مخکې د فیسبوک ايډي نوم چینج کړو. نو را درومو دوستانو، موږ تاسو به خپل فیسبوک خلاص کړو. کله چې خپل فیسبوک خلاص کړو موږ به لاندې راشو، لاندې لیکلي سیټینګز په لایټ فیسبوک به بالکل خلاص کړئ. لایټ فیسبوک کله چې لایټ فیسبوک خلاص کړو ته لیکلي فرسونه انفارمیشن باندې به تاسو دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دوستانو. دا سیټینګ اپشن وي دوستانو، تاسو به دلته کلیک وکړئ. چې کله هم دلته کلیک دلته لیکلي چې پرسونل انفارمیشن، تاسو به دلته کلیک وکړئ دوستانو. چې کله مو دلته کلیک دلته راوځي چې ایډیټ نیم، تاسو دلته په ایډیټ نیم باندې کلیک وکړئ دوستانو. ګورئ دوستانو ته لیکلي چې فول نیم، ګورئ دوستانو ته لیکلي فول نیم، دا نیم نه چینج کیږي. لاهي وروسته موږ تاسو را درومو دلته کلیک کوو، لرن مور باندې کلیک کوو دوستانو. ګورئ دلته موږ تاسو کلیک کوو. چې کله کلیک وکړو موږ لاندې راځو، لاندې د اخیری کوم اپشن چې دوستان تاسو ته ښکاري موږ په دې باندې کوم کې فول اوټ دس فرام ټو ریکویسټ ا نیم چینج اینڈ کنفرم یور نیم، موږ تاسو په دې باندې کلیک کوو. کله چې کلیک دلته موږ تاسو نومړی نوم ورکوو، چې هر یو نوم ورکوو. مثلا ام، دلته زه ورکوم ام میراج او دلته ورکوم خان. نوم باید ستاسو نوم چې دی په 3 خانو کې تقسیم شي، یعنی خپل نوم چې دی باید تاسو نوم چې دی 3 تقسیم کړئ خپل نوم. نو بیا به تاسو خپل تاسو به بیا لاندې راشئ. کله چې لاندې راغله دلته لیکلي چې پیک 1، نو تاسو به دلته چې سلیکټ کړئ دلته به کلیک وکړئ. چې کله کلیک دلته لیکلي چې لوګو نیم چینج، نو تاسو به دلته کلیک وکړئ دوستانو. کله چې دلته کلیک وکړئ لاندې لیکلي دي چې چوز فایل، دلته به دوستانو تاسو یو تصویر ورکړئ، خپل تصویر به ورکړئ. چې هر یو تصویر تاسو ورکوئ، یو تصویر به دلته انتخاب کړئ، یو تصویر به دوستانو تاسو دلته ورکړئ. چې هر ډول تصویر تاسو ورکوئ دلته تصویر ورکولی شئ دوستانو. ګوره دوستانو زه دلته تصویر راخلم، دغه تصویر دوستانو دلته زه ورکوم. چې کله هم تصویر تاسو به دلته په سینډ باندې کلیک کړئ، دلته لاندې لیکل شوي چې سینډ، نو دا به سینډ کړئ دوستانو. لږ صبر ورته کوو. د ځینې فیسبوک ايډي نومونه چې د په اتوماتیک ډول چینج کیږي، ځینې یو ورځ پس چینج کیږي او ځینې 2 غنټې ورځ چې دی چینج کیږي. هغه د ايډي پورې مختلف ايډیانې دي، ځینې زر چینج شي او ځینې چې دی زر نه چینج کیږي او ځینې چې دی لږ وخت غواړي، 40 غنټې، همدارنګه یوه ورځ وخت غواړي. ګوره دوستانو دلته چې دی زموږ لیکلي چې تhank you، ګوره دوستانو ته موږ څخه مننه وکړه. نو دوستانو دې ته موږ ریکویسټ وکړو دوی چې به زموږ نوم چینج کړه. نو دلته راځو که به زر دلته چینج شوی خو ښه خبره، او که نه چینج شوی نو 4 ساعته وروسته به چې د زموږ د فیسبوک ايډي نوم چینج شي. ګوره دوستانو 4 غنټې وروسته به زموږ ته میل راشي او دا میل په اساس چې به زموږ ايډي نوم چې دی بیا به چینج شي. نو دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي حتما در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستان، خوشحاله اوسئ.